اسلامي امارت ته د پاکستان لخوا تازه خبرداری. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری تازه طالبانو نه څه غوښتنه کړې او څه یې ویلي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له سرپرست حکومت غواړي چې پر خپلو ژمنو په ځانګړې توګه د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې نه کارېدو په برخه کې عمل وکړي. ښاغلي زرداری له CNBC خبري شبکې سره په مرکه کې د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې له خلکو او نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د موقت حکومت مسؤلان باید له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره هغه ژمنې عملي کړي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو د پټنځای په توګه نه کارول کیږي. که ثابته کړي چې دوی د دې ژمنې عملي کېدو وړتیا لري، زه فکر کوم چې د سیمې او نړۍ ستره ستونزه به حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دې مرکه کې له افغانستان سره د نړۍ پر تعامل ټینګار کوي او وایي له زده کړو د ښځو منع کول سرپرست حکومت ته هیڅ ګټه نه لري. بلاول بوټو زرداری زیاته کړه چې فکر نه کوم چې ګواښونه او فشارونه دې ځواب ویونکي وي. لکه څرنګه چې ما په تیرو کلونو کې لیدلي دي، زه فکر کوم چې تعامل مهم دی او دا تعامل باید په مناسبه توګه وساتل شي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. ښاغلي مجاهد ویل موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو ته ګواښ پېښ کړي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او اسلامي امارت یې هم باید مخه ونیسي. د سیاسي چارو شنونکی حکمت الله حکمت څرګندوي د پاکستاني چارواکو هر ډول څرګندونې د افغانستان په اړوند باندې په نړیوالو ناستو کې د افغانستان په کورنیو چارو کې په ښکاره لاسوهنه ده. د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ هم ویل د افغانستان سوله او ثبات نه یوازې د سیمې او نړۍ په ګټه ده بلکې مستقیم د پاکستان په ګټه هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي د افغانستان سرپرست حکومت دې له اسلام آباد سره همکاري وکړي څو اسلام آباد هم له اوسني حکومت سره همکاري وکړي.